او بخښونکي ستر څښتن د الله په سپېڅلي او مقدسه نوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله یم چې تاسو به د عافیت او صحت جامې په تن وي. په خیر راغلي یاست. نن زموږ او ستاسو د اتم ټولګۍ د ریاضي د مضمون 25م لوست دی. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسو د فیثاغورس پر قضیې باندې بحث لرو. فیثاغورس په نامه یو عالم و. د په قایمه زاویه مثلث کې یو ځل بیا د مثلث خبره ده. په دغه کې یوه قضیه وړاندې کړه. څو خبرې یې راته کړي دي چې د دې څخه موږ تاسو اکثریت وخت استفاده کولی سو. راځئ د خیر سره د نن په درس کې دغه زده کوو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د فیثاغورس قضیه وایو. خو تر دې مخکې چې د فیثاغورس قضیه ووایو، هغه عالم موږ تاسو ته د یو څو خبرې مخکې کړي دي. دی څه وایي؟ قضیه داسې ده، وایي په هر قایمه زاویه مثلث کې د هغې مربع مساحت یا د هغې مربع مساحت چې د وتر په اوږدوالي جوړیږي، وایي د هغو دوو مربعګانو له مجموعې سره برابره ده چې د مثلث د قایمې زاویې د اضلاعو په اوږدوالي جوړیږي. اوس زه ورته وایم چې دا څنګه خبره ده. وګورئ ګرانو زده کوونکو، اول د واره دغه د منځ شکل تاسو فرض کړئ چې دا نسته. موږ دلته مثلثونه لرو یو د بل سره انطباق منونکي. که چیرې زه پر دغه نقطه باندې دغه مثلث راقات کړم پر دغه مثلث، آیا دغه د ای مثلث به د ای زبر پر مثلث باندې منطبق راسي که یا د ای زبر مثلث پر ای او د ای مثلث پر ای زبر باندې منطبق کیږي؟ 80%. که چیرې پر همدغه سنټر باندې زه د بی مثلث پر بی زبر باندې قات کړم، دا منطبق کیږي. اوس خبره په دې ځای کې د ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته داسې وایي دا یو دوه مثلثونه څلور مثلثونه زه لرم، یو دوه درې څلور. وایي زه دې ته د ای راس، دا د بی راس، د سی راس او د ډي راس ورکوم. خو موږ او تاسو په منځ کې هم یوه مربع لرو. دې ته به زه د ای زبر راس ورکم او دې ته د بی زبر راس، دې ته د سی زبر راس او د ډي زبر راس. وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته وایي دغه دننه مربع چې ده د ای زبر، بی زبر، سی زبر او ډي زبر مربع، دا د دغو مثلثونو د څه شي څخه جوړه ده؟ د وتر څخه جوړه ده. د څه شي څخه؟ د وتر څخه. وایي هغه مربع مساحت چې د وتر په اوږدوالي جوړیږي د هغې مربع سره مساوي دی چې د قایمې زلې په اوږدوالي جوړیږي. وګورئ دا بله مربع بیا د قایمو زلو په اوږدوالي جوړه سوې. دا قایمه زله، قایمه زله، قایمه زله. وګورئ دا ټولې کومې زلې دي؟ قایمه زلې دي که یا یعنې خپل په منځ کې 90 درجې زاویې لري. نو زه وایم چې دا وګورئ ګرانو زده کوونکو قایمې زلې. ما ته وایي د ای بی سی او ډي د دغه زرغون قلم چې ما لیکلي، وایي د دغې مربع مساحت به د دغه بلې مربع د ای زبر، بی زبر، سی زبر او ډي زبر د مربع سره مساوي وي. زه وم ولې دا قضیه ده، دا چې ولې مساوي دی؟ نو فیثاغورس علم په خپله قضیه کې موږ ته دا تشریح کړی دی. د فیثاغورس قضیې ته راځو. هغه وایي د خیر سره انشاءالله ستاسو ټول مشکلات به حل سي. ګرانو زده کوونکو، فیثاغورس قضیې پیژندنه موږ او تاسو په داسې طریقه سره کوو. موږ او تاسو وایو چې راځو د فیثاغورس قضیه پیژنو. موږ تاسې ته وایي په هر قایمه زاویه مثلث کې، استاذه خبره تر قایمه زاویې پورې راله. قایمه زاویه هغه زاویه ده قایمه یعنې ولاړه زاویه چې 90 درجې وي. وګوره څو درجې وي؟ 90 درجې وي. دا قایمه زاویه مثلث دی. وایي د وتر مربع د هغه مثلث د قایمو زلو د مربعاتو له مجموعې سره مساوي دي. څه رقم؟ ما ته وایي فرض یې که چیرې ته دا ای زاویه راس، بی راس، سی راس یا ای زاویه، بی زاویه او سی زاویه ولري، موږ او تاسې ته وایي مقابله زله به دا د ای زله وي، دا به د بی زله وي او دا به د سی زله وي. دلته مو وتر بی دی. نو موږ او تاسې ته داسې وایي وتر مربع مساوي دی د قایمو زلو د مربعاتو له مجموعې سره. سی مربع جمع ای مربع. وګورئ ګرانو زده کوونکو، خو موږ تاسو اکثریت وخت وتر په سی سره ښیو. نو باره بیا زه داسې لیکلی سم استاذ ستونزه نسته چې ای مربع جمع بی مربع مساوي دی په سی مربع سره. البته که سی چې شي وي راته وایي وتر. آفرین. او بی دلته چې شي دی؟ بی استاذه دلته وتر دی. صحیح سر مې خلاص. که چیرې استاذه داسې نه لیکم په مستقیمو خطونو یې لیکې هم ستونزه نسته. وګورئ زه دا خط د ای و سی خط لیکم که یا نو دلته یې درته تشریح کوم ګرانو زده کوونکو. موږ او تاسو ته وایي چې وتر مربع، وګوره د ای سی خط مربع،
دا وایي وایي مساوي دی د قایمو زلو. دا یوه قایمه زله ده که یا و د چی شي زله ده؟ د A B زله ده. دغه خط مربع جمع که د چی شي زلې سره؟ د B C زلې سره مربع یې کړه. نو موږ او تاسې د دې په ایسته مې وپېژندل استاذه دغه دوې قایمې زلې مساوي دی د وتر مربع سره، یعنې په اصطلاح د 90 درجې د مخامخ زلې سره. استاذه صحیح سو. اوس موږ او تاسو ته وایي وایي وښیاست یا ثبوت وکړئ. ګورئ ګرانو زده کوونکو، که یې په ریاضي کې درته ویلي وه چې وښیاست یا ثبوت وکړئ، دا په دې معنا سره ده چې ما ته وایي چې ته دا ما ته ثبوت کړه. آیا حقیقت لري که یې نه لري؟ اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې ته وایي وایي که چیرې یوه قایمه زوله 4 سانتي متره وي، دا کومه زوله راته ښیي؟ دا قایمه زوله راته ښیي. ښه متوجه سئ ګرانو زده کوونکو. دا بي زوله هم قایمه زوله راته ښیي. وایي وایي که قایمه زوله 3 سانتي متره وي او وایي وایي که چیرې وتر 5 سانتي متره وي، ما ته وایي وایي ته دا ثبوت که چې آیا رښتیا هم دا د فیثاغورس قضیه صحیح ده که نه. موږ او تاسو راځو داسې یې کوو ګرانو زده کوونکو. نو زه داسې وایم، موږ تاسې خو وویل چې وتر مربع مساوي دی د قایمو زلو د مربعاتو له مجموعې سره. راځم دا لیکم. آیا که چیرې جواب صحیح سو وایم جواب صحیح دی که نه ستونزه لري؟ سی مو څو دی؟ خپل قیمت کښېږده. ادا یې 5 مربع مساوي دی. A څو دی؟ هغه 4 سانتي متره مربع جمع. B څو دی؟ 3 سانتي متره بالاخره یې مربع کړه. او اوس وګورئ 5 چې مربع کې دا یې 25. نو زه وایم چې دا مساوي دی 4 چې مربع کې 14 جمع 3 چې مربع کې دا یې 9. او اوس وګورئ 25 زه دا خواته لرم، نو وم آیا دا مساوي دی؟ نه جمع 14 25 د 25 سره. وګورئ آیا مساوي سو که یا رښتیا هم دا خو مساوي سو استاذه. نو موږ او تاسې وایو چې و د فیثاغورس قضیه صحیح ده، د 2 قایمه زلو د مربعاتو مجموعه د وتر له مربع سره مساوي ده. اوس ګرانو زده کوونکو تاسو ته سوال پیدا کېږي. چې پیدا کېږي سوال دا دی استاذه، دا د فیثاغورس قضیه زه چیرې استعمالوم؟ اول جواب، د فیثاغورس قضیه چې موږ تاسو ریاضي کې استعمالوو د مثلث په ټولو اجزاو کې استعمالوو، چې موږ او تاسې وایو چې مثلثات. وګوره چې شدي مثلثات په مثلثاتو کې استعمالوو. دویم، په مخکنیو درسونو کې یا راتلونکو درسونو کې 10م صنف کې 9م صنف کې په ټولو درسونو کې تاسو ته استعمالیږي. دریم، په عملي ساحه کې تاسو کولی سئ د 90 درجې د جوړولو لپاره قایمه زاویه مثلث یا بالاخره د فیثاغورس قضیه استعمال کوي، یا د یو کونج د جوړولو لپاره زه غواړم یو اتاق جوړوم، غواړم چې کونج فکس سیده راسي، نو دغه زوله 3 سانتي متره هغه زوله 4 سانتي متره وټاکه. که یې مابین 5 سانتي متره سو 100% دغه کونج صحیح دی استاذه. دا 3 سانتي متره دا 4. که وتر اندازه کم که ما 6 سانتي متره ټاکل سوی استاذه زاویه منفرجه ده، غلطه ده. که چیرې وتر مې اندازه کوي 4 سانتي متره و استاذه زاویه منفرجه حده ده استاذه غلط دی. نو موږ تاسې وایو که دا زوله 3 سانتي متره دا 4 سانتي متره او دا 5 سانتي متره وه، موږ او تاسې وایو چې وګورئ د فیثاغورس قضیه صحیح سول. دغه کونج چې دی دا یو مستقیم کونج دی، دا یو قایم کونج دی، دا یوه قایمه زاویه ده، فکس 90 درجې ده، بیا به هېڅ ستونزه نه وي. دغه یې د استعمال ځایونه دي. اوس راځو موږ او تاسو یو نور مثالونه حلوو. په پوښتنو کې تاسو ته جالبه سوالونه راغلي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ته داسې وایي که چیرې دلته یوه زوله زه ولرم هغه 15 سانتي متره وي او دغه زینه چې ما ایښې ده و دغه بام ته هغه 25 سانتي متره وي یا په اصطلاح 25 متره وي، هر شی تاسو یونیټ وایاست. وایي ارتفاع به یې 2 سانتي متره وي. نو زه وایم همدا چې لیکم. وګورئ اول راته وایاست دا کومه زاویه مثلث دی؟ قایمه. یوه خبره یاداشت کړئ ګرانو زده کوونکو، د فیثاغورس قضیه چې استاذه ثبوتیږي هغه په قایمه زاویه مثلث کې ثبوتیږي. په کومه زاویه کې؟ په قایمه زاویه مثلث کې. دا اوله خبره ده. دویمه خبره استاذه داسې یاداشتوو چې وتر مربع ګرانو زده کوونکو، وتر مربع دا باید تل مساوي د قایمو زلو د مربعاتو له مجموعې سره. د قایمو زلو د مربعاتو له چی سره؟ له مجموعې سره. دا دی موږ او تاسو دا یاداشتوو چې ستاسو ایر نسی له مجموعې سره. اوس ګرانو زده کوونکو، نو که وتر زه په سی سره ولیکم درېیمه خبره، نو سی مربع باید مساوي زلې په هر شي سره لیکې په ا مربع جمع بي مربع سره، او ستونزه نشته. نو موږ او تاسې وایو چې دغه قضیه چې ده دا د فیثاغورس قضیه ده. زه یې د دې په حصه په یادوم. او اوس وګورئ راځم دغه مثال حلوم. نو دا چې موږ او تاسې حلوو داسې حلوو ګرانو زده کوونکو. وایم وم اچ دا خو یو قایمه زله ده که یا مربع یې که جمع
15 هم قایمه زوله ده که یا مربع یې که دا به دې مساوي سي وتر دې څو دی 15 نو 15 څه په وکړه مربع یې که اوس به نو داسې ولیکو ځکه چیرې متحول پیدا کوم نو اچ مربع به دې مساوي سي 15 مربع اخواته لرم 15 مربع چې تر مساواتو اړه علامه یې تغییر کوي مثبت و منفي کیږي منفي و مثبت کیږي مثبت نه منفي کیږي منفي 15 مربع اوس ګرانو زده کوونکو داسې لیکم ومې اچ مربع به دې مساوي سي 15 مربع کې یعنې څه معنا استاذه ګرانو زده کوونکو تاسو متوجه سئ دا 15 مربع دا معنا یعنې 15 عدد په خپل ځان کې څو پلا سره ضرب که 2 پلا یې سره ضرب که 15 که په 15 کې ضرب کې دا یې 615 موږ او تاسې وایي چې دغسې عدد کیږي او 15 مربع بیا څه معنا 15 مربع بیا هم استاذه دا معنا یعنې 15 عدد په خپل ځان کې څو پلا سره ضرب که 2 پلا یې سره ضرب که 15 چې په 15 کې ضرب کوي دا یې ګرانو زده کوونکو 215 نو زه وایم چې دغه اوس راځم خپل قیمتونه یږدم 615 به د 15 مربع پر ځای کښېږدم 215 به د 15 مربع پر ځای کښېږدم نو داسې لیکم چې 615 منفي څو 215 بالاخره به دا ولیکم نو بالاخره به مې اچ مربع مساوي سي ګرانو زده کوونکو د 615 څخه چې 215 لاړ سي دا یې 400 شابس آفرین دا یې 400 اوس خو دا تا وتر مربع په لاس راوی وتر مربع زما نه دی فکر یا دې د قایم زولې مربع په لاس راوړه دا زما نه دی فکر چې څه دې په کار دی زما ساده قایم زوله په کار ده نو د دواړو خواو مربع جذر ونیسه کم جذر نیسو مربع جذر بیا څه معنا لري وایي کم عدد دی چې 2 پلایه سره ضرب کړم 400 سي کم عدد دی ته سره اتویس 12 په 12 کې 440 کېږي شل دی آفرین شابس وګورئ دا دی موږ او تاسې وایو چې شل په شل کې 400 کېږي نو وایم چې د 400 جذر شل دی نو باره وایم وم د اچ زوله به څو سي 60 سانتي متره اوس تاسو لوړ سوال ته وګورئ ګرانو زده کوونکو څه رقم دی موږ تاسې ته وایو وایي دغه زوله چې ده زه نوم ورکوم دا د ای راست دی دا د بي راست دی او دا د سی راست دی وایي د ای بي زوله 15 سانتي متره د ای سی زوله چې وتر حسابل کېږي 15 سانتي متره د سی بي زوله یا هایټ به څو وي نو ما دا دی پیدا کوي څو 60 سانتي متره موږ او تاسې وګوره د فیثاغورس د قضیې په مرسته نوموړی سوال حل کوي که چیرې مو د فیثاغورس قضیه نه وای زده نوموړی سوال موږ تاسو نسو حلولی ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د فیثاغورس د قضیې درس هم دومره و خدای دې وکړي چې په نوموړي مثلث کې تاسو دا زده کړي وي ګرانو زده کوونکو د فیثاغورس قضیه چې تطبیقیږي یوازې په کوم مثلث کې په قایمه زاویه مثلث کې یوازې په قایمه زاویه مثلث کې تطبیقیږي یعنی دا په هر مثلث کې نه تطبیقیږي منفرجه زاویه کې یا په اصطلاح حده زاویه کې ګرانو زده کوونکو د مثلث لپاره موږ نورې خبرې هم لرو د خیره چې تاسې به پوره ورسره اشنا سئ په راتلونکو درسونو کې او موږ د مثلثاتو په نامه بسته درس لرو د خیره سره بسته کتاب لرو موږ او تاسو به هغه هم در سره ووایو انشاءالله بیا به ستاسو ټول مشکلات حل سوي د نن لپاره مو درس هم دومره و چې د فیثاغورس قضیه مو په بشپړ ډول سره وویل او ټول مثالونه مو حل کړه تر بیا پورې د الله په امان ښه ورځ